دا فتنه هر دور کې موجود و دی مخکې دور نه او دی وقت سره سره د دې شکلونه هم بدلېږي دې ته فتنه د الحاد ویل شي یا داسې وایي چې لا مذهبیت ورته ویل شي یو مذهب هم نه منل ځکه د دنیا چې کوم مذهبونه دي غټ مذهبونه نو کاغه يهودیت دا او کاغه نصرانیت دا که هر یو مذهب دا سوا د دو مذهبونو نه پاوي کې تصور د الله شته دا يهود چې دي قران گواه دا هغه الله منل قران دی هغه دا وینا ذکر کړي چې نحنو ابناء الله واحباؤه مونږ د الله نازولیو د الله دوستان یو الله منل نصارا ووي المسيح ابن الله مسیح عیسی علیہ السلام نعوذ بالله دا د الله زوی دا الله منل مشرکین مکه اگر چاغوی بت پرستو د یو مذهب سماوی د آسمانی دین تابع نو اوس پلان نکه بس روان خلقو او یو شی وته خاصتو دغه عبادت کول خو هغه هم الله منل دی الله نه منکر نه وو بهر صورت فتنه د الہاد دا په هر دور کې مختلف شکلونه اختیارول نو دا الله قرآن کې د دې آیات د سوره حج کې فرمایي ومن الناس من یجادل فی الله دا سه خلق شتا چاوي د الله په باره کې جګړه کوي د الله په باره کې بحث او جګړه کوي څنګه جګړه کوي څه دلیل له سره بغیر علم بغیر د علم نه علم سره نشته ولا هدن ندا غسر هدایت شته هدایتي خبره د چانه نقل هغه سره نشته ولا کتاب منیر او نور نه کول کې کتاب سره نشته یو آسمانی دلیل چې یا تورات کې داسې ذکر وي چې دا دنیا خود به خود جوړه دا عالم په خپل جوړ شوی یا انجیل کې وي یا زبور کی وی یا قرآن کی وی ولا کتاب منیر یو کتاب کی مدارس ذکر اللہ دی وجود نہ خو فرعون گورا دا دومره سخترین کافر و چې خپلیم دی ربوبیت دعوا کو انا ربکم الاعلى زد تاسو د ټول نه اوچت رب یم دا دعوا فرعون کولا خو فرعون هم ګوره دی الله نه منکر نه و نو هغه خلق چې د الله دی وجود نه انکار کوي د دوی سره هیڅ دلیل نشته ده بده هغه خبره باندې چې الله رب العالمین اړوشتنه بس د مخلوق خپل جوړ شوی خپل را یا بیگ بینگ وشو لو دماکه وشولا یا یو شی وشو بل شی وشو ترقی دی هغه وشو خلق ته نه جوړ دا دومره خاصه نقشه دا د دماکې په نتیجه کې راغله دا ګوره دوی دا عقیده چیرې دا لو دماکه وشولا نو دومره خاصه نقشه دي د اسمانونو او د زمکو او د انسانانو او د نهرونو او د ستورو د سپوږمۍ دا دومره د دماکې نه جوړ څومره عقل نه لره خبره بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر او د دې معنا څه د الہاد ویل څه شي دی او اول لږ ځان په اول الہاد معنا قرآن و حدیث کې هم ذکر شوی د کوګوالی ته ویل شي سوره اعراف کې الله رب العالمین فرمایي ولله الاسماء الحسنى دی الله خاصه نمونه دي فدعوه بها پدې خاصه نمونه الله را غواړو دی الله فرمایي وذروا الذين يلحدون في اسمائه دی الله په نومونو کې چې الہاد او کوګواله کوي داخله پرې دو دا ګور دې ته الہاد ویل شي دی الله نومونو کې الہاد دا چې د الله یو صفت وي او دغه نه څوک انکار کوي یا یو صفت دی الله لپاره یو نوم دی الله لپاره نه ذکر او څوک دغه الله ته یادوي دا دوه الہاد دی الله صفت بل چاته ورکول دا الہاد الله فرمایي وذروا الذين يلحدون دې کې الہاد دې ته ویل شي کوګوالی ته ویل شي